ډاکټر صاحب ها مریض راغلی. خره دننه کا او ورشه. مهرباني وکړه کېنه. ښه بابا په خیر باندې راغلی؟ لوی شي بچیا په خیر راغلم. ښه ډېر ښه دی. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم افغانستان ده. افغانستان دې نوم دی؟ ښه ښه ښه. څه تکلیف لرئ؟ بچی د څو کلونو راهیسې دا یو پښه مې ډېر درد کوي، هېڅ نه ښه کېږي. ډېرو هېوادونو ته لاړم، ډېرې دوایانې مې واخیستې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د تشویش خبره نه ده انشاءالله. دومره مو مایوسه کېږئ، الله به خیر کړي. تاسو اوس دلته راغلی که نه، هر څه به ټیک شي. ته دا خپلې لږ مخې نه وکړه. دا خپلې ده؟ بلې بچی همدا پښه مې ده. ما ډاکټر صاحب درد کوي. لږ وزغمه افغانستان بابا، لږ وزغمه، صبر وکړه. اوف نه انشاءالله. افغانستان بابا ډېر تشویش ورته مه کوئ، د تشویش خبره نه ده. خپله انشاءالله ښه کېږي او ډېر ژر به ښه شي. تاسو اوس دلته راغلی که نه، خو یو پوښتنه کوم، کله تاسو دا کوشش کړی دی چې پرته د دې امسا تاسو ودرېږئ او حرکت وکئ او وګرځئ؟ نه، زه خو ډېرو هېوادونو ته لاړم، ډېرې دوایانې مې واخیستې، څه نتیجه ورنه کړه او ځینې ډاکټرانو خو راته پکې دا وویلې چې ستاسې پښه باید ستاسې له وجود څخه کټ شي او یا به هم ټول عمر ته په دې امسا باندې ګرځئ. عجیبه ډاکټران دي، عجیبه ملکونه دي، د خېټې نه لګیا دي، نه کینسر دی بابا او نه سرطان دی. انشاءالله ښه کېږي، خو که ته خپله هڅه او کوشش وکړې. هغه څنګه ډاکټر صاحب؟ افغانستان بابا ته داسې وکړه، دا امسا دې ما ته راکړه او ته ودرېږه او داسې حرکت وکړه، چکر وه. زه ودرېږم؟ او خو څنګه؟ زه بدون له امسا څنګه ودرېږم؟ زه نشم کولی. یا بابا ته هڅه وکړه، ته کولی شي، ته خپله کوشش وکړه، ته کولی شي، ودرېږه او حرکت وکړه. نه بچی، زه نشم کولی چې ودرېږم. یا بابا جانا ته لږ کوشش وکړه، ته خیر دی ودرېږه او حرکت وکړه. نه بچی، زه نشم ودرېدی. سمه ده چې نه پاسېږي، همدلته کښېنه او خپل مرګ ته به انتظار کوه. مرګ؟ مرګ؟ مرګ خو ډېر، څنګه زه کولی شم چې مرګ ته ودرېږم؟ نه، زه مرګ ته څنګه دلته کښېنم؟ زه ودرېدی شم؟ زما پښه جوړه ده. زه ګرځېدی شم.
زه جوړېدی شم خو که چېرته زما بچي وغواړي او ما ته ډاډ راکړي او خدمت مې وکړي نو زه جوړېدی شم ګرانو مینوالو د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و که چیرې د افغانستان ریښتینې بچي زموږ په شمولو غواړي چې خپل وطن جوړ کړي او وطن مو د نړۍ سره سیل شي نو باید پخپله خپل وطن ته خدمت وکړي د نورو څخه تمه ونه کړي که چیرې د نورو څخه تمه کوو نو هر څوک به راځي خپلې شخصي ګټې به تیوچتوي او دا وطن به همداسې وران او ویجاړ پرېږدي که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د وطن د مینې په خاطر یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ